په سلامونو نیکو هیلو احتراماتو مو هرکلی کوم. په دې ویډیو کې موږ تاسو سره درې یو داسې خبرې شریکوو چې دغه کارونه هره ښځه کوي. د هرې ښځې زړه کیږي چې دغه کارونه وکړي، خو خاوند یې نشي ویلی د خاوند نه یې پټ ساتي. قدرمنو، په دې ویډیو کې به تاسو په دغه هر څه باندې پوه شئ، نو تاسو مهرباني وکړئ موږ سره تر اخره پاتې شئ چې په دې ویډیو کې تاسو په دغه پټو رازونو باندې پوه شئ. لومړی خو ډېر یو عجیبه راز هغه دا چې هره ښځه چې سامان سودا اخلي نو د هغې اصلي قیمت چاته نه وایي، پټې ساتي، ځکه چې د دوی دا فکر وي چې په دې سره به خلکو ته موږ کم ښکاره شو چې دوی څومره ارزانې جامې اچوي. حالانکې دغه جامې همدا ټول خلک اچوي او د دوی کوم ملګري چې دي هغوی به هم اچوي، خو ځینې انسانانو ته پرې بیا ځان داسې ښکاري چې د نورو نه ځان اوچت حساب کړي. قدرمنو، په دې کې دویم کار هغه دا دی چې د هرې ښځې کوروالي ته زړه کېږي، خو هغه خپل خاوند ته نشي ویلی. نو د ښځو دا حاجت پوره کول پکار دي، د هغوی خیال ساتل پکار دي چې هېڅکله هم داسې څه کمې هغوی ته محسوس نشي. او دریم قسم کار چې هغه هم ډېر زیات ضروري دی چې ښځه یې کوي خو اظهار نشي کولی، هغه د مینې اظهار دی. ځینې ښځې په خوله باندې داسې نشي ویلی خپل خاوند ته چې زه تا سره مینه کوم، ته زما خوښه یې، یا زه به تا سره ټوله زندګي په خوشحالۍ باندې تېروم، خو هغه دغه هر څه په زړه کې ساتي. نو خاوند ته پکار دی چې ښځې دومره ډاډ کړي، هغوی ته ډاډ ورکړي او مینه ورکړي چې ښځې بیا خاوند ته دغه خبرې ښه په ازاد طور باندې کولی شي. قدرمنو، امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو د معلومات خوښ شوي وي. ستاسو نظر ضروری دی چې ما سره خپل نظر شریک کړئ او د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه.